السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. دوستانو سلیم افریدي عارف کوکو سره څه شوي او کومه ویډیو یې سوشل میډیا کې لیک شوې ده. که آیا غواړئ چې پوره حقیقت نه خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو نن سبا په سوشل میډیا کې د مشهور ټیک ټاکر سلیم افریدي باره کې یو خبر چلیږي او هغه دا چې پکې ویل کېږي د هغه یوه پرایویټ ویډیو لیک شوې ده. نو دوستانو دا ډیر سرچ نه پس مونږ ته دا معلومه شوه چې دلته یې مونږ تاسو سره د یوټیوب د پالیسي خاطر نشو شیر کولی، ځکه چې دا ویډیو کې داسې څیزونه دي چې هغه د یوټیوب د پالیسي خلاف دي. په ویډیو کې خو اول هیڅ د سلیم افریدي کوکو باره کې شته نه او نه خو په دې ویډیو کې د سلیم افریدي شکل ښولی شوی دی او د کومو غلطو خلکو هسې اوازه ګډه کړې ده چې د سلیم افریدي ویډیو لیک شوې ده. اول خو دا هیڅکله نه ده پکار، ځکه چې یو کس که تاسو په یو غلط کار ولیدلی هم نو تاسو له پکار ده چې په هغه پرده واچوئ. خو بله خبره دا ده چې دا ویډیو چې کومه ده نو هغه د سلیم کوکو نه ده. تاسو پې د دروغو الزام لګوئ او د خپل ویوز دپاره د هغه بدنامي کوئ. که چېرته ټیک ټاک ته راځي او ګناه کوي نو هغه سره د خدای کار دی او خدای به ورته سزا ورکوي. خو تاسو ته یا موږ ته هرګز دا نه ده پکار چې د یو چا عزت خراب کړو، هغه هم د ویوز دپاره د چا عزت خراب کړئ. او نن سبا ټول خلک د لوط کارونه کوي، ځکه خو پښتانه برباد دي، ځکه چې کم کارونه به د لوط علیه السلام قوم کول او الله هغه هلاک کړل. هم داسې کارونه پښتنو هم شروع کړي دي. لرې نه ده چې پښتانه به هم ډېر په یو غټ عذاب کې اخته شي. د دې غټه وجه دا ده چې په پښتو معاشره کې نکاح ډېره سخته شوې، ځکه خو پکې زنا ډېره زیاته ارزانه او اسانه شوې ده. خو دا دوام ده چې الله پاک دې موږ د داسې غلطو کارونو نه وساتي. اور په کمنټس کې وجم مو لیکئ امین. او اوس راکې ماته تر د بلې ویډیو پورې اجازت. د لوی الله په امان.